صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تاسو مرتسوک عثمان غنی وی دی مالدار او څوک ورته عثمان سخي وی چې د کې سخاوت ډېر زیات. یقینا یو سړی د شام نه راغی، د شام نه چې راغی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه بادشاہ نیک ابوبکر لورغه چا نه تاسو کو بادشاہ کم ځای کینی داغه دا خیال وکړي د دې بادشاہ تبا باقاعده پروتوکولي او دغه باقاعده څوکیدارانی او نوکران به یو فوج او پولیس په غیر چا پیر پراتی و هغه مخامه محراب کې جنازته دا بادشاہ ابوبکر داده او نیک ورته راغی چې کېناست دا شامی شام ډېر لري دی ورته وی امیر المومنین اے بادشاہ ذرا غلیم دا شام نا تب بادشاہ میں او مالدار میں داغه دا خیالو چې دا بادشاہان خوی مالدار واقعی زمونږ د بادشاہانو ته وګوره توبه او بس خدا اوګسترګي دي دا مالدار دي خو اوګسترګي دي دا درلنه بخیلان دي ظالمان دین خدی دی پیسو پسی را جمع کا نو کارخانے نو زمکے مڑا نو جزونو پورے عرص واخلی زکل کل سوچ کو میں پدی پیسو دا ظالمان کیسا دومره دولت دی سره دی چې د دوی کېږي د دې د زامنو کېږي د لوڼې کېږي د نوسان وسویې کېږي چې ښه عیش و عشرت پې کوي نو د نوسو کړوسو پورې نشي خلاصولی دا ظالمان اوسه پورې ولې دا سترګې چینګې نیولې دي دا چې ته د کړوسو د بچو دپاره هغه چا دپاره منډې وي چې نه به یې دی وویلې او نه به یې هغه وویلې د خلکو دا خیال دی چې بادشاه خو په خزانه پروت دی بادشاه خو په بیت المال پروت دی تنخواه به خډيري مال به سره خډيري نو دی ابوبکر تسوي وی بادشاہ خلیفہ امیر المومنین وی مالدار او وی بادشاہ می خان نو زه ډېر قرضدار یم د شام نه راغلیم او زه غټ تاجر هم سره کوټې سړی نومه خو په تجارت او کاروبار کې قرضدارې شوی او 3000 اشرفې را باندې پورې دي 3000 دا د اشرفې د سرو زرو 3000 اشرفې قرضداري مې نه پرېږدي اوس تاله رالم د امیر المؤمنین بادشاہ مالدار مې نو مهرباني وکړه مال هغه 3000 اشرفې راکړه چې قرضدار وله ورکړم حضرت ابوبکر صدیق ورته وی راځه کور ته خو دې لاول بوځه هتې مخکې شو او دا شامي سړی ورپسې شو دا شامي وی چې کور ته ورغلو د کور دروازې مزېدار ښکلې ما وی سړی که خیری مالدار دی خو چې کور کې आवाज وکړه پردو کې وردن نه کړم نو په کور کې دننه کټم نو بسترم نه وه د کجورې پوزه کیو د کجورو پاپوزه کویه کې هېڅ نو یو خوا ګورم کچه کوټه بل خوا ګورم کچه کوټه بل خوا ګورم کچه دالان کور کې د سترګو راښکون کې او د زړه راښکون کې هېڅ هم نشته اوهو دا څنګه باچا دی دا د پکور کې خو دننه څه نشته دی به ماله سره کې وی یو پوزکې راتیاد کې چې راځه مېلمه په دې کښېنه وی کښېناستو وایه اوس څه وی ما وی زه غټ تاجر وم سوداګري مې کوله هغې کې قرضدارې شوې وم 3000 اشرفې را قرض دې درالم چې د مسلمانانو بادشاه له به ورشم زه مسلمان یم خپل بادشاه له به ورشم ماله به دا پیسې راکړي قرضونه به مې خلاص شي تاله راغلی هغه ورته وی چې مېلمه یوه میاشت شوه چې مونږ په کور کې ډوډۍ نه ده خوړلې کجوري خورو په کجورو ګزاره یو میاشت شوه غنم خو یې څه کېده وربشو ډوډۍ هم نشته صرف په کجورو ګزاره کوو د اوبو سره څکو ما سره پیسې بلکل نشته یو کس ته تخیمه تا غم کوم غم مه کوه لاړ شی او سړی د تخیم هغه له به ورشئ هغه ته به خپل الوی ابدله درکړي هغه څوک دی حضرت عثمان رضی الله عنه دی لاړ شه چا نه تپوس وکړه وی عثمان کوم ځای دی عثمان ابن عفان د هغه کور به راته وښئ ابدله شی درکړي ما وی ابه ما پسه پېژنې ما سره څوک ولېږه وی ته پرېږده و تا غله ورشه در به کې وی ما وی چې زما قرض ډېر زیات دی
دونه به په ناپېژنګلو کې ماله څنګه راکړي وایي ما وی ستا نوم به ورته والم چې ابوبکر رالیږلی وایي ګوره زما نوم پرېږده ما نوم مه اخله ورته ته به هغه ته صرف دومره ووایې چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو امتي م او د هغه غلام او مسلمان او قرضدار بس دونه ورته ووایه نه راسره سړی لیږم نه د ما نوم ورته اخله یاره وایي ته ما پورې خندا کې نه راسره سړی لیږي نه ستا نوم اخلم او شی دومره ډېر دی 3000 اشرفی دومره ډېر دي څنګه به یې راکړي هغه سره به دا وي وی ابوبکر راته وی چې ستا سوچ کم ځای ودرېږي هلته د هغه څخه شروع کېږي ته چې څومره سوچونه کې ډېرې او ډېرې او ډېرې هر څومره چې کې هلته نه د هغه څخه شروع کېږي ته دا خبرې پرېږده زما دا ور ولاړ شو وی چې د حضرت عثمان رضی الله عنه تپوس مې وکړو کور راته چوخه ورغلمه دروازه مې وډبوله نو دننه حضرت عثمان لګیا د خپلو بچو سره په جګړه دی او په څه په جګړه دی بچو ته وایي چې بچې دا تاسو څه کوئ تاسو پیو کې شاته چوئ دا خو تاسو ظلم کوئ دا خو زیاتې کوئ پی هم ښه شی دی خواږه شی دی قدرتي خوږوالی پکې دی او شاته هم خواږه دي بچې داسې مه کوئ د پیو سره اوس ډوډۍ وخورئ او د شاتو سره به بېګاله ډوډۍ وخورئ یا د شاتو سره اوس ډوډۍ وخورئ او د پیو سره به بېګاله ډوډۍ وخورئ نو تاسو شات په پیو کې اچوئ دا خو تاسو ګناه کوئ دا تاسو څه کوئ دا شامي وایي چې دا خبرې مې واورېدې ما دې زړه کې وایي چې هغه غریب ځان له په غم اخته دی هغه دومره داسې انسان دی چې هغه بچو سره په جګړه دی بچي شات په پیو کې چې دا به پې خواږه کو ویسکو دی ورته ما چې نو ماله به 3000 اشرفی د کم ځای نه راکړي یاره دا امیر المؤمنین ابوبکر خو ما سره ناشنا کار وی خیر په دې سوچ کې پروت یم چې حضرت عثمان بار راووته وی ما سره سلام کلام وکړل او ډېر په مینه را سره خبرې وکړې او بیا راته وایي چې میلمه خفه نه شي د دننه کور یو پوټې مصروفه ومه نو لږ تاخیر سره راووتم تا انتظار وکړه چې په دې خفه نه شي یاره وی ما وی چې سړی خو دروند سړی دی درنې خبرې راته وکړې په دې خو یې خوشحاله شو میلمه څنګه راغلی ما ورته وی حضرت دې له راغلی ما د شام نه رالم ما ته خو ابوبکر وی زما نوم به نه علم د هغه نوم ورته نه علم شام نه رالم او ډېر قرضدار یم ته راته چوخولی او په ما باندې بلا قرضونه وړېدلي دي تاله راغلم وی زما چې دا خبره وکړه نو یو غلام ته یې آواز وکړه ای سړیه ورشه پلانکي ځای کې هغه اوښ ولاړ دی هغه شا به فورا راپاڅوه پلانکي اوښو دلته یې راوله اوښې راوسته چې اوښې څنګه راوست په اوښ د پاسه اوس مال او دولت څیزونه پراته دي وی ما ته وایي چې دا واله دا شی دا ونیسه دې کې ستا د کور خوراک څښاک سامان هم دی او دې کې 6000 اشرفی دي څو 6000 بل قرض به هم ته خلاص کې او باقي به ستا چې ځان له خپل مزدور او تجارت شروع کړه وی ما ورته وی چې په ما خو 6000 نه دي پورې په ما خو 3000 اشرفی پورې دي که نه وی ګوره ته تاجر یې او د تاجرۍ بلد یې د تجارت چې کوم سړی تجارت بلد یې د هغه لاس خارښتېږي خامخا هغه تجارت کول غواړي نو بچې دا 3000 به د قرضونه کې ورکړي په دې 3 به ځان له تجارت شروع کړي او راغلی پیاده نو په دې اوښ به خپل کور ته مرسې وی ما ورته وی چې دا اوښ به دله بیا راولي څوک د شام نه به دله اوښ څوک راولي یاره وی ډېر ساده وی اوښ هم ستا دی بوځه وی داسې حیران ولاړ وم وی ما ته وی چې ولې حیران دی ما حیران په دې چې هلته د ښځې بچو سره جګړه کوله چې په پیو کې شات ما چوي او ما له د تیار اوښ د غلیر او د پیسو ډک راوسته او هلته د کور کې دا حالو وی ما ته وی چې زما دا مال او دولت زما د بچو دپاره نه ده دا زما د ښځې دپاره نه ده اسراف ګناه ده ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مکه کې هم ډېر لوی ژوند تېر کړی دی او په مدینه کې هم ډېر لوی ژوند تېر کړی دی قسم په خدای د حضور پاک ژوند ما لیدلی دی
چې پیغمبر علیه السلام به خټکې راواغېسته او کجوره به یې پې کېښوده او خولې مبارکې ته به یې واچوله وی هذه ادام هذه دا د دې انګولې شو خټکې او کجوره یې خوړله په هغې یې ګزاره کړې وی قسم په خدای چې ما ته یاد دي چې د حضور پاک په کور کې دوه میاشتې اور نه بلېده صرف ټولو بیبیانو به یې کجورې خوړې په کجورو به یې خپله ګزاره کوله زه م ویمه چې زما بچي او زما ښځه په خپل کور کې هغه ژوند تېر کړي کوم ژوند چې امهات المؤمنین تېر کړی دی د مسلمانانو میندو او زم په خپل کور کې هغه ژوند تېر کړم کوم ژوند چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تېر کړی دی نو ما ځکه هغوی ته ووی چې اسراف به نه کوې اوس پیوس کې ماښام شات وخورئ اوس شاتو سره ډوډۍ وخورئ ماښام پیو سره او که ته وایې چې دا مال دومره دی دا مال ما چاله ساتلی دی دا ما د رسول الله مبارک امتیانو له غلامانو له ساتلی دی دا د هغوی دپاره ده وی ما اوښ ونیوه وی ما ورته چې شکرا لکه یا عثمانه ستا دې شکر وی ما ته وایي چې زما شکر ما دا کوه د حضرت ابوبکر شکریا ادا کړه چې چا ته راولېږلې او سړی زما د ثواب ذریعه وګرځېده د هغه شکر ادا کړه وی بیا چې تا ته څه پته ولګېده چې ابوبکر زه رالیږلې ما خو تا ته د هغه نوم واخېسته وی دې خبرو کې نورې ګوتې مه زه اوښتې نیسه او شام ته ځه خو زما شکریه ما ادا کوه شکر د چا ادا کړه د حضرت ابوبکر صدیق موږ لکه نن څوک راولېږي چې ورشه هغه له چې څوک دله درکړي وایي د ده هغه داسې کړي وایي نو ورشه هغه نه په خپله واله نو زه یې ورته وښولم نو مال یې راولېږه وایي هغه شکر ادا کړه شکریه دا د هغه کشف و د هغه کرامت و چې ابوبکر نه خبر نه وړه ورته وتعالی القا کړې وه او د هغه شکریه ادا کړه چې ته یې راولېږلې او هغه زما د سخا ذریعه وګرځېده